همدا چې د کابل ارګ کې مې قدم کېښود، یو عجیبه غرور را پیدا شو. له ډېر خوشحالۍ سم په هوا شوم. ځان راته یو فاتح ښکارېده. غاړه مې لا هسکه او قدمونه مې غښتلي شول. موږ لوی افغانستان له خپل 15,000 کلن پخلیک یعنې تاریخ له یما غزنوي، احمدشاه، تیمورشاه، سردار داود خان او نور سره فتح کړ. هغه ارګ مو فتح کړ چې زموږ د هېواد پر وړاندې یې توی جوړولې او ګواښونه یې کول. هغه چې زما د هېواد د ویشلو لپاره له همدې ځایه غږ پورته کوو، له امو تر اباسینه او له امو نه تر اټکه نارې یې وهلې. هغه ارګ چې زما د هېواد د کمزورۍ لپاره یې ان روسان راوستل، څو زما هېواد هم لکه د ځان د شوروي مستعمره وګرځوي او همداسې پسې تودو اوبو ته لار ومومي. خو موږ یې د ارمان له خوف سره خاورې کړ، سره د دې چې شوروي ته مو شرموونکې ماتې ورکړه. دا د نن مو لوی افغانستان هم فتح کړ او موږ په همدغه ارګ کې له هغه ولسمشر سره حساب کتاب کوو چې له امو تر اباسینه شعار یې ورکولو او زما د هېواد تجزیه یې وغوښته او موږ یې د امریکا، عربو او انګریزانو غلامان بللو. له هغه ولسمشر سره د حساب کتاب ورځ ده چې خپلواک پښتونستان او لوی افغانستان یې وغوښتو. له هغه ولسمشر سره حساب کتاب کوو چې د آزاد بلوچستان یې وغوښتو. له هغه ولسمشر سره حساب کوو چې زموږ هېواد یې د ترهګرو روزونکی باله. زه هغه ارګ ته راغلی چې لیوني داود خان ترې زما د هېواد پر وړاندې د جګړې اعلان کړی و. هوکې، زه د هماغه کابل ارګ کې ولاړ یم. زه به ولې د غرور او ویاړ احساس نه کوم؟ دا کوم عادي میشن نه و. دا د بخت مرغه نه و چې زموږ پر اوږه کېناسته. دا یو اوږد مهاله له خطر ډک پروژه وه چې نن یې پای ته نږدې شوي یو. دا د هغه خوب تعبیر دی چې ځینو له ځان سره ګور ته یې وړ. ځینې د تعبیر شاهدان او ځینې به یې کیسې او افسانې ولولي او خبر وشي. دا هغه خوب دی چې موږ کلونه لیده او کلونه مو د دغه خوب د تعبیر په انتظار تیر کړل. نو موږ دې ورځ ته ډېرې شوګیرې کړې دي. اورېدلې مې دي د هغو خلکو خوب رښتیا کېږي چې خوب ویني او معجزه یې د هغو په ژوند کې واقع کېږي چې په معجزې باور لري. ما هم خوب لیدلی هم په معجزې باور لرم. په 1906 میلادي کال کله چې له کندهار د طالبانو حرکت پیل شو، دغه پیل زما د وروستي ولسمشر د وژلو د میشن پیل هم و. دا هغه میشن دی چې نن یې په بریالیتوب سره پای ته رسوم او خپل هېواد ته خپل رسالت سره ته رسوم. نن زه لکه قاید اعظم یو اتل یم او په خپلې اتلولۍ ویاړم، ځکه چې خپل لوی دښمن ته داسې درس ورکوم چې بیا یې تر ابده هېر نه کړي. او دغه 15,000 کلن تاریخي هېواد به زما د 50 کلن هېواد لاسپوڅي او غلام کړه. زما د دغه میشن نوم وروستی ولسمشر دی. دغه ولسمشر ځکه وروستی دی چې تر دې وروسته په پردۍ خاوره داسې نر پیدا نه شي چې زما د هېواد خپلواکي واخلي. دوی به تر ابده زما د هېواد غلامان او مزدوران وي او زموږ ډول ته به نڅېږي. د طالبانو په راڅرګندېدو سره زموږ د کلونو میشن د عملي کولو وخت را رسېدلی و.